سلام علیکم دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یې. نن په دې ویډیو کې درته د کریپټو ټیب براوزر معرفي کوم. دا ګوګل کروم ته ورته یو ډیر خوندور براوزر دی او فرق یې له ګوګل کروم سره په دې کې دی چې دا د بیټ کوین یو ډیر ښه مایننګ لري. دا پروګرام چې دا براوزر په پلی سټور کې تقریبا په $3 باندې ده، یا هم چې کله تاسو هلته ډاونلوډ کوئ نو تاسو ته لیکي چې this item isn't available in your country. نو د دې براوزر د پری ډاونلوډ کولو طریقه، د اکاونټ جوړولو طریقه او همدارنګه د پیسو ګټلو طریقه په دې ویډیو کې مکمله درته تشریح کوم. هیله ده ویډیو له پای را سره وګورئ دوستانو. د ډاونلوډ کولو لپاره له هر څه نه د مخه به تاسو ګوګل ته راشئ. ګوګل کې به تاسو ولیکئ کریپټو ټیب براوزر پرو. دا به تاسو سرچ کړئ او لاندې به راشئ. دا د kingmode.apk.com همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ. له دې ځای څخه تاسو کولی شئ پرو ورژن اپډیټ پیدا کړئ. په بخښنې سره دوستانو نت لږ ضعیف دی، نو دغه دی 50 MB ده، تقریبا اپډیټ شوی هم نوی ده. ډاونلوډ نو 50 MB همدې باندې به تاسو کلیک وکړئ او پروګرام به مو ډاونلوډ شي. پروګرام ډاونلوډ شوی ده دوستانو، په سکرین باندې پروت ده. نو پروګرام اوپن کوو. په دې براوزر کې ما تیار خپل د فیسبوک آی ډي داخل کړې وه، هغه مې پکې خلاصه کړې وه، کوډ هر څه مې داخل کړي وو. نو دا لاندې کوم زیړ ټاپ چې د دې باندې کلیک کوو او کریپټو ډیشبورډ همدې باندې کلیک کوو. نو دلته دوستانو تاسو کولی شئ له ګوګل، فیسبوک، ټویټر هر څه د لارې نه تاسو کولی شئ داخل شئ. نو د فیسبوک د لارې څخه ورته داخلیږو، ځکه چې زیاتره دوستان فیسبوک ته لاسرسی لري. همدلته دوستانو ما خپل فیسبوک اکاونټ کوډ هر څه داخل کړي وو، نو کانټینیو وهو. ایمیل ویریفیکشن همدغه ایمیل ادرس زما په فیسبوک په آی ډي کې ده، همدغه ویریفای کوو. که تاسو نه چېرته ایمیل وغوښت نو تاسو بیا خپل ایمیل ادرس ورکړئ. چېرته مو د فیسبوک په اکاونټ کې ایمیل نه و نو بیا کولی شئ ایمیل اډ کړئ. چک یور ایمیل، نو اوس یې زموږ ایمیل ادرس ته یو کوډ لیږلی ده، نو زه ایمیل ادرس خلاصوو او هغه اکاونټ مو ویریفای کوو. نو تر اوسه نه ده راغلی، لږ انتظار کوو. دغه ده کوډ راغلی ده، کنفرم یور ایمیل ادرس. کنفرم ایمیل همدې باندې کلیک کوو. ښه دوستانو، ما مخکې نه هم یو اکاونټ درلوده، نو دې دپاره چې تاسو ته وښیم یو بل اکاونټ جوړومه. نو دا براوزر چې ما ټول کلیر ډیټا کړی و، دې دپاره دا ځینې شیان اضافي راځي. دلته دا ګوګل کروم کې خلاص شو او ایمیل ویریفای شو، نو ډایرکټ یې کریپټو ټیب براوزر ته ویوړلو. نو دې دپاره چې دا په دوه براوزرو کې خلاص شو، نو ایمیل ویریفای شو، دې دپاره دلته پیج ناټ فاونډ ولیکه. خیر ایمیل ویریفای شو.
نو تاسو به اوس پیدا کړئ هماغه کریپټو ټیب کریپټو ډیشبورډ همالته به لاړ شئ. دغه لاندې کونج کې چې کوم دا زیړ شی ده همدې باندې به کلیک وکړئ. همدغه د کریپټو ډیشبورډ. له دې ځای څخه به تاسو دوستانو هر 3 ساعته بعد به تاسو خپل اکاونټ ته ځئ او دغه مایننګ به آن کوئ یا ټرن آن دې باندې کلیک کوو او دلته یو سیکیورټي کوېسچن ده هغه به ورته حل کوئ تر څو مایننګ آن شي. همدا به تاسو به داسې کش کوئ دوستانو تر څو له هغه سره مطابق شي او ډن باندې به کلیک وکړئ. دغه د مایننګ آن شو. سپیډ یې هم تاسو ګورئ چې 1500 Hz ده. نو دا اکاونټ نوی ده تر اوسه څوک نه دي ورته دعوت شوي. همدا پاس چې دا دغه ریفرل لینک ده دغه لینک تاسو له خپلو دوستانو سره شیر کوئ. نو تاسو هر 3 ساعته بعد دوستانو خپل همدې ځای ته راځئ او همدغه آن کوئ. کوشش وکړئ چې ډېر دوستان ورته دعوت کړئ. همدغه هم ویدرا ده. ویدرا چې تاسو ګورئ 0.401 بیټکوین ده. یعنې تاسو کولی شئ ډېره کمه ویدرا ورڅخه وکړئ. تاسو ډېر انتظار ورته ونه کړئ چې یو ځل یې پوره کېږي نه یعنې همدا ډېر زر پوره کېږي. تاسو دوستانو کوشش وکړئ چې دلته تاسو خارجیان دعوت کړئ ځکه چې تاسو کله خپل لینک شیر کوئ او هغه د مثلا د افغانستان نه خلک دا ډاونلوډ کوي نو هغه پلی سټور کې هلته ورته وایي چې this item isn't available in your country. نو دې لپاره تاسو کوشش وکړئ چې د خپل لینک په داسې ګروپونو کې شیر کړئ چې هلته خارجیان وي ځکه خارجي هیوادو کې دا پروګرام